قرآن شریف کے اللہ پاک بندگانو تا فرمائی چه مانا اغوالے چه سغوالے چه دل درکم مانا سوالو کے چه دل قبول کم او زمان دا طالبان وی بعض وقت یو مفعول بهیمی یا یو متعلق دا فعل وی اغا محذوف شی وی دے کی تعمیم تے اشارت اغوالے سو غوالے دا نچه مالو غوالے دا نچه بچیو ارسو غوالے قال ربکم ادعونی مانا اغوالے ما تا دعاو کے مانا سوالو کے بچی مغوالے عزت مغوالے مال مغوالے دا دنیا جند مغوالے جنت مغوالے دا اللہ رضا مغوالے پا دین باندے استقامت و صراط مستقیم مغوالے اہدنا الصراط والمستقیم نا اللہ فرمائی گورا خبر عام شوا زبدل قبول کو او بیا پا دنیا کے چی دا چانا سوال کے اخپکی گی او ایبانا ولی سوال کے کل با تندیلاس کی دی مافی او کل با دی اورٹی اللہ یعنی بندہ پا غختلو خپکی گی چی بل سوکتے غواری او اللہ پا نغختو خپکی گی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ ہوئی کہ دا دعا تے عبادت ہوئے او چے سوک نکی دعا کبر کئی لوئی کئی وی ذلیل و خوار بے دوزخ کے وردن نکم دعا عبادت تے ولی عبادت تے ذکا دعا چے بندہ کئی اللہ نہ کئی غختن دا اللہ نہ کئی نو اللہ دے لوے اگانا زان دے جزا اگانا دے عبادت تے زان جزا گانل پڑھلکے پخلے او اللہ لوے گانل دے عبادت تے دا اللہ دا قدرت خاوندو گانا مال تے غوارم و سرشتا عزت تے غوارم دا و سرشتا جنت تے غوارم دا دے اللہ مالک تے دا دوزخ نا امن تے غوارم دا دے دوزخ اللہ مالک تے مالا امن راکولی شی سچے غوارم دا طول اللہ سرشتا او دا مالا اللہ راکولی شی چے سو ویم کہ ماتیو ساتا ردینا میں اللہ ساتلی شی اللہ دلوی قدرت او طاقت مالکو گرنا دے عبادت تے او دا اللہ پا حضور کے دے زان کمزور ہے گرنا چے اللہ ستانا بغیر دا پورا نیم ستانا بغیر دما خد و دما بچی پورا ندی و خدای دے عبادت تے او بیا دعا کے بحمد وی دا اللہ حدیث کی راضی دے عبادت تے درود شریف بمخ کی رستو وی دے عبادت تے او بجالے اللہ تا دے عبادت تے لاس پا پور تک اللہ تا دے عبادت تے سترگون بدی اوخ کیو بیگی دا ٹول عبادت دا ریرو عبادتون مجموعہ دا دا دی وجن پا قرآن شریف کے اللہ پاک دا ہر پیغمبر چے ذکر کئی او کمزے پیغمبر پا یو مسئلہ کے انخط دے دعا دا او بیا دا رسول اللہ مبارک دعا گانے غن بابون دی کتابون دی کتاب الدعوات بخاری کے اگورا ترمیزی کے اگورا مسلم دا طول کتابون ڈک دی دا دینا دا پیغمبر علیہ السلام دا ادعیہ و دا دعاگانو ذکرونا کہ پیغمبر علیہ السلام سا دعاگانے کردی او امت تے پارے سا دعاگانے کردی او ممتے دا کم دعاگانو چلون خولی دی او دا دعا دا قبل دو سا طریقے راتا خولی سنچے پا دین او پا شریعت کے موز یو اہم عبادت تے بغیر دا منزن دین نمگڑے حج یو اہم عبادت تے مالدار سڑے چے حج انکی دین نمگڑے دے روجہ یو اہم عبادت تے چے مسلمان روغی اننی سی دینی نمگڑے دے زکاة یو اہم عبادت تے چے مالداری ورنکی دینی نمگڑے دے دا خز حق چے دی پورانک دین نمگڑے دے دا بچو حق دی پورانک دین نمگڑے دے دقا رنگ دعانک دین دی نمگڑے دعا لڑیر روی اہمیت تے زکا اللہ فرمائی قال ربکم مانا اغوارے اے بندگان اغوارے زمانہ ودن اغوارے قبر کے عبادت نہ قبر کے دعا عبادت تے نو اللہ وی خوار او ذلیل بر دوزخ توردن نہ او زمارونو یو سو خبر ودت زکوم د دعا متعلق سباز آداب دی دتوے کہ دعا بکے سنگ بکے یوا دعا کم وقت کی کول پکار دی چی قبول شی کم زے کی کول پکار دی چی قبول شی پا کم کیفیت کول پکار دی چی قبول شی مخ کی بتے سوے رستو بتے سوے او بیا بعد دیر خلق کوئی ز دعا کم نقبلی گی دا دی خبر بام جواب در کم کہ ز دعا کم ولی قبول نشوا او دیر خلق پاکی دام وی یار بس دا خواسان کار دے بس خبر دعا دا نو رسول اللہ مبارک دا جہادون ولی کل با دعا بے کل طول کافران مسلمانی دل پدی بام پوئی کم کی دا ولی دا اللہ دا کتاب وینا دا نن میں دا قرآن شریف پیت درتا ہو کہ اللہ فرمائی مانا اغوالے کہ دل درکم یو دا دعا شرط سر دا قبل دو نن دا تاغا یو شرط ویب ادا کی دعا بدلنا کے ان اللہ لا يقبلو حضور پاک فرمائی کہ اللہ پاک نہ قبل دعا عن قلب غافل اغزل چے غافل ہے ولکہ دوانی او صرف پخلی وے دا نہ قبلی دا اللہ نہ قبل
او بیا لاهن چې لهو او ابس دعا کې دم نه قبلی بلکې په دې خفه کېږي او کومه دعا چې ته صرف د خولې نه وې او د زړه نه دي نی په دې الله خفه کېږي ستا د زړه نه ما ته توجه نشته د خولې ګردان زمونږ دعا ولې نه قبلېږي مونږ صرف په خولې لګیا یو چې مونځو کو نو بس په منډه یو زر د خولې نه وایو خدایه ما وبخې مور او پلار وبخې او پلار کې وبخې او ده وبخې او ده وبخې او لکې اړو توجه نی او په منډه یو ځان زر خلاص کو دا شیطان مونږ ته دا دغه دی راکوټې غوندې مونږ له خارق په وجود کې پیدا کړي چې دانګه شابه موبایل راوباسه شابه دکان ته منډه که شابه کور ته منډه که اهم سیس پاتې شو عبادت پاتې شو دعا پاتې شو توجه نشته دعا په منځ کې مونږ وایو اهدنا الصراط المستقیم والله که چې علیمانه هم ورځي ډېرو لیمانه هم نه ورځي چې د دې څه معنا ده توجه د سره نشته دعا ته او چې کومه دعا دې داسې وکړه چې هغې ته کې الله ته توجه نه او صرف د خولې نه حدیث کې راځي دا دعا چې بره الله ته لاړه شي نو الله فرشتو ته ووایي په دې مخې ورته واپس وروغورځوئ دا سړی هسې عادت یې وکړه اړه کې ما ته توجه نشته په اړه کې ما نه نه غواړي په دا مخ وله واپس تا دعا ورغورځوه ځکه زموږ دعا نه قبلېږي قیمتي وخې مونځ وکړو د مانځه نه پس خو دعا قبلېدل پکار دي ولې نه قبلېږي درود شریف ویم د هغې نه پس خو دعا قبلېدل پکار دي حدیث کې راځي ولې نه قبلېږي د الله حمد ویم د هغې نه پس خو دعا قبلېدل پکار دي ولې نه قبلېږي دړه نه یو شرط تا دی نورم پکې شته راته یو ویم چې تاسو پوه شئ ځکه نن ټوله دنیا الله ته محتاجه ده مونږ الله ته محتاج یو او هر سړی سوال کوي یاره بیماري د ماله دعا وغواړه یاره بچي خراب دي ماله دعا وغواړه یاره بچي نافرمانه دي ماله دعا وغواړه یاره مقدمه او تکلیف دې ماله دعا وغواړه ټیک ته بل نه دعا غوښتې شي د هغې طریقه هم درته ښیم آداب درته ښیم خو نه مونږ په خپله په دعا پوهېږو او نه بل له دعا د کولو په طریقه او په چل باندې پوهېږو لومبی شرط تا کې د اړه نه به دعا غواړه ته د اړه نه وغواړه چې دا قبلېږي او که نه قبلېږي بدر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 313 صحابو 314 مقابله کې کافر 9,900 تقریبا هلته 9,900 زر دلته 310 ګور هغه ډېر دي دا لږ دی بله وره هغې ټولو سره تورې دي تورې دوی سره اته تورې دي اته تورې د زرو تورو مقابله کم دی کولی شي دوی سره د کجورو رنګونه دي هغوی سره اویا اسونه دي صحابو سره 2 اسونه دي یو د حضرت زبیر یو د حضرت مقداد رضی الله عنه هغې سره 900 خان دي صحابو سره اویو خان دا شو څه د تعداد ته ګوره د مسلمان ډېر زیات کم چته 1000 او چته 313 چته زر تورې 9,900 تورې او چته اته تورې او د کجورو په ډنګ د تورې مقابله کم ځای کېږي چته اویا سونه او مقابله کې 2 چته 900 اوخان چته اویو خان او بیا صحابه څنګه دي صحابه هم غریبانان بلا مزل یې کړی دی هغه ټول مسلح دي ټول په جامو کې پټ دي په زغرو کې پټ دي کافران په یو دون دام کې را روان دي او بلا څاروي دي هغه لالۍ او خوراکونه خوري او شرابونه څکي او ګډېږي قرآن شریف کې ویای شوی شرط کې رالل مسلمانان څه دي د ډېرو پکې سپلی هم نشته خپې بلخپې دي بعضې کسان نو چې د مدینې شریفې نه 2,200 میله مزل وکړي پی بلخپې ستړي کېږي بسونه پی به څونه خوږي د چا پکې صرف لنګ دی کمیس هم نشته اوهو الله رسول الله مبارک سره وعده کړې وه چې زه به تاله غلبه در کوم لیکن بیا هم ظاهر اسباب ته چې بنده وګوري نو به مرعوب کېږي دا قانون دی چې اسبابو ته وکتل رسول الله مبارک یوازې نه چې زما د ملګري مرعوب نشي حالانکه حضور پاک باندې رچاروب نه راته رسول الله مبارک فرمایي د یو میاشت په مزل په دشمن زما روب غورځېږي لیکن ملګري دي ورسره هسې نه دا ملګري زما پریشانه نشي خدایه دا به څه کېږي چې ویې کتل اخوا مضبوط لښکر او دې خوا 313 یا خدایه اته توره به څنګه دا زرو تورو مقابله کوي د کجورې ډانګ به د تورې څنګه مقابله کوي حدیث کې راځي صحابه حضور پاک لا یو سفر جوړ کړی دا غ سفر عربی کې عریش وي دا غ سفر لاندې رسول الله مبارک ولاړ دی صحابه وی حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او وی حضور پاک ټوله شپه الله ته جړاګانې دې ته دعا د شپې سیم دعا قبل یا د مسافر دعا هم قبلېږي بیا مجاهد دې د کافر مقابله کې د هغه دعا هم قبلېږي